عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا او یو سړی قسم وخوړ چې دا زما لور ده، دا به زه هغه سړي له په نکاح ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مهر کې راکړي. لور یې وه خوښه یې وه، نو خیال به دا کړی چې ټوله دنیا خو به چا سره یي نه، لہذا چې دا لور مې راناډو ودیږي نه. لور ځوانه شوه، خیال پیدا شو د مور او پلار چې دا خو به انساني حق دی، دا اوس ودول پکار. هلته سړي قسم خوړلی چې ټوله دنیا به د دې په مهر کې څوک راکوي، نو هغې سړي له به یې په نکاح ورکړي. مسله پېښه شوه، صاحب اوس ګرځي، یو نه تپوس کوي، بل نه تپوس کوي، بل راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ورته صاحب داسې قسم مې خوړلی. هغه ورته وایي چې بچیه دا لور چې چاله په نکاح ورکې او ستا ګډ جوړ ورسره وشي، نو د دې لور په مهر کې د هغه سړي نه قرآن وایه، نو چې په مهر کې دې له قرآن ورکي نو قسم نه به حانس نشي او لور به دې واده شي. وی چې ټوله دنیا مې ویلې ده، ویل د قرآن قیمت چې دی نه دنیا ده او نه وما فیها ده، د قرآن کریم قیمت د ټولې دنیا نه پې اوچت دی. تاسو خیال راغی؟ دا یو جواب. دویم جواب دا و چې دې نه دا ثابته شوه چې مال ضروري نه دی، مهر پکار دی اچار څه. دویم جواب گویا دا دی چې د 1,40,000 پیغمبران د هر یو پیغمبر قانون جدا جدا، د هر یو پیغمبر شریعت چې دی هغه جدا جدا. لکه دغه آدم علیه السلام رستو برازي گویا رستو جمعو کې چې بچی به پیدا کېده نو به جوړه یو زوی او یو لور، نو یو جوړه به چې پیدا شوه نو هغه بلې جوړې سره به بیا بدل کولو. مثلا دا جوړه پیدا ده، دې نه وړاندې چې کومه بله جوړه پیدا ده دی به خپله خور هغې له ورکوي او هغه به خپله خور دې له ورکوي. نو د یو مور او پلاره چې وړاندې او وروستو پیدا شي نو خویندې ورونه یي که نه؟ تاسو خیال راغی؟ خو د آدم علیه السلام قانون دا و چې دغه وخت کې د دا قسمه خور او ورور نکاح چې دی دا روا. بیا آدم علیه السلام ته دا ویلی شو چې تا ستا ښځه په دې جنت کې اوسېږئ، فکلا منها رغدا حیث شئتما، چېرته هم چې خوښه یي هلته خورئ څکئ، لیکن ولا تقربا هذه الشجره، دغه بوټي ته به نه نږدې کېږئ. عام علما لیکي چې دغه بوټی چې و د غنم بوټی، اختلاف پکې ډېر دی د ائمه محدثینو منځ کې، خو بهرحال ډېر علما دې طرف ته دي چې دا د غنم بوټی. دغه وخت کې شیطان لعین خیال وکړو چې په دې آدم زما بیړه تباه شوه، 6 لکه کاله ما د خدای عبادت کړی او د ده په سر زما عمر له بیړي غر کړ، نو راشه دله هم څه چل جوړ که او څه کویا وله وکړ چې دی خو رانه په جنت کې پاتې نشي. عزیزانو دلته 3 روایت چې آدم علیه السلام ته شیطان دا شرارت کولو چې ته دا دانه وخوره، دې دانې کې دا اثر دی چې دا ته وخورې نو ټول عمر به په جنت کې پاتې شي، او که دې ونه خوړه نو تا به الله د جنت نه وباسي. اوس دا خبره شیطان د آدم علیه السلام سره وکړه څنګه؟ ځکه چې بیبي حوا او آدم چې دي دا خو په جنت کې او شیطانو د جنت نه بار، نو دا خبره د دې منځ کې وشوه څنګه؟ دلته ائمه مفسرینو 3 روایته نقل کړي. یو روایت دا دی چې د جنت نهرونه چې دي هغه نهر کوم سوری چې دی دا شیطان په هغه لار ننوتی و، ځکه چې په سمه لار خو ملیکو پرېښو نه، نو په هغه لار ننوتی و، دننه آدم علیه السلام ته دا شرارت. دویم روایت دا دی چې
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره جنت غیر چاپیر دیوالونم د شیشو دي. نو آدم علیہ السلام سره شیشو کې په اشاره خبره وکړي چې دغه بوټه کتاو خړو نو ټول عمر به جنت کې. دریم روایت دا دی چې شیطان گو جنت ته دننه نشي کې، لیکن په دروازه کې ور سره ولاړو، دوی ولا دروازې ته راغلي او ور سره خبرې وکړي. دا روایت په دې درې واړو کې صحیح روایت ځکه چې دا قرآن سره مطابقت خوري. قرآن کې الله فرمایي چې د شیطان آدم او بی بی حوا ته وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور. قسم یې وخوړو دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې زه تاسو ته سمه خبره قسم. آدم علیہ السلام دا سوچ وکړو چې د شیطان قسم وخوړو نو دا خبره به جوړ رښتیا یي، ځکه چې آدم ته دا پته نه وه چې په دروغ هم څوک قسم خوري. دا پته ورته نه وه چې په دروغ. اوس که آدم علیہ السلام اوس وی او د پاکستانیانو قسمونه یې لیدلی تاسو خیال راغی نو حیران به وی د خپل اولاد ته چې وپېړم غرقه شه. ما خو د شیطان په قسم هم اعتبار کړی چې لا په دروغه قسم چوک چرته خوري. دا تاسو سال جوړ کړی دغه اولاد ته چې اوس کتې نو ډېر زیات به ورته خوشحاله دی چې مولیانو ته یې کتې خوشحاله دی. تاسو اوس وګورئ چېرته په ټي وي کې یو ډم ډمې له طلاق ورکړی. په دې اخبارونو کې وګورئ یو حال د یو مولا بیان پې راشي چې طلاق شوی دی، د بل بیان پې راشي چې فقه جعفریه کې وایي چې نه دی شوی، د یو پیر صاحب بیان پې هغه ورځ راغلی د لوی پیر بیان چې دا ډم او ډمه ډېره ښه جوړی ده او مولیانو ته اپیل کومه چې دا جوړی مه کنډوه وایي. ته په شرمونو شرمېږئ. په پاکستان کې خو 70% طلاقیان. تاسو په دې پښتنو کې وګورئ یو بل ته آواز کوي چې د خدای زویه وایي که نه وایي. که خدای راولې رانه به دې خلاص نه کړي، که پیغمبر راولې رانه به دې خلاص نه کړي. خبرې د پاسه وایي ښځه به په 3 کاڼي طلاقه ساتي. د دې خلکو نکاح شته؟ خدای راولې رانه به دې خلاص نه کړي. سړی کافر شو، چې کافر شو ښځه پې طلاقه شوه، ښځه ترې جدا شوه. اوس دی که بیا کلمه ووایي او مسلمان شي نو دې ښځې سره به بیا نکاح تړي. نو که تاسو داسې د فتوا ورکولو شوقیان یئ نو راشئ که نه. دا د پاکستان ساربه ساربه چې دي د دې طلاقیانو خو یو هم نکاح نشته. د چا ښځه چې په کلب کې پردي سړي سره ګډېږي او خپه په خپه یې تړلي د هغې نکاح وي. د جمعې په ورځ د دې اخبارونو دا د منځ پاڼې وګورئ دا طلاقو نکاحونه شته. ملا د خدای په قهر واوړئ چې د خدای قهر هم وایي چې هم وایي لکه ډمې نه څه غواړئ او ډم نه څه غواړئ. د هغې دلکه نکاح وی ښځه به یې کروړونو خلقو ته هره ورځ ښودی. دا زمونږ ملک شو. عشري نظام چې زمونږ ملک کې څه وخت کې راشي نو موږ نه به موزیان جوړي او موزي لر شي بر شي نو په خوارې ورندار بر شي. آدم دی غریب د چاته حیا نه کېږي ورپسې شي. ښځه پې طلاقه شوه، ښځه پې راشه چې هغه طلاقي درته وښیمه چې د فتوې ورکولو خوند وي. تاسو کې ایمان وي، ایمان در کې وي او واقع ځان ته مفتیان وایي. قرآن 3 فتوې ورکړي دي. 3 دا فتوا ولې نه جاری کوئ په پاکستان باندې؟ 3 فتوې قرآن ورکړي دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. خدای وایي چې د چا په لاس کې وي د ملک فیصلې په قرآن کول او نه کوي دا فاسقان دي، ظالمان دي، کافران.
سلیخ کاله د پاکستان هر حکومت چې راغلی اسلام پورې ټټوبې کړې ده او د ملک قانون اسلام کړی نه دی. ولګوئ په دې باندې فتوې کنه تاسو په ضیاءالله کې یو فتوا ولګوئ کنه چې په منټ کې ستا په لاس کې دي د ملک قانون بدلول ته یې ولې نه بدلې؟ نو غریب دم دی د چاته حیا نه کېږي نو د مولیانو په مخه راغځي. بل دا چې د طلاق مدار په الفاظو دی، په دې الفاظو کې حال وی، ماضی وی، استقبال. اوس ابیله خبره ده چې د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې طلاق په غصه کې کېږي. باید سړی راشي جی په ځان پوه نه شوم او سخت غصه کې وم او ښځې ته مې وویل چې یو دوه درې ما لاړې بیړه دې غر کړه. ویل ولې جي مال بغیر د غصې نه څوک ښځه پرېږدي چې غصه شوی نه ورته تاسو به ښځه پرېږدئ؟ خو غصه شي نو طلاق ولا ورکړي که نه، څه چلو شي نو طلاق ولا ورکړي که نه. یوه دویمه خبره دا ده چې که بې اختیار او بې ارادې د د خولې نه ووته چې یو دوه درې نو دا ښځه به مغلظه شي او مغلظه دې ته وایي چې دا به تر هغې پورې تا ته نه روا کېږي چې تر څو یې بل مېړه نه یې کړی او هغه بیا طلاقه کړي نه او بیا تا نکاح کړي. یا د عام پښتنو دستور دی مړه که زه درلم نو ښځه به په درې کاڼي طلاقه ساتم، داسې وایي که نه او ورشي بیا چې ورشي نو ښځه یې په درې کاڼي طلاق کړي. دا هماغه تغلیظ دی چې بې حلالۍ نه به دا ښځه دته نه روانه. نو د دې وجې نه دې خبرو کې به ډېر احتیاط کوئ. بل دې کې به ډېر احتیاط کوئ چې دا ښځه یو بل ماشوم له تی ورکړی تی هغه ورځ یو فیصله شوې ده 9 بچو نه پس قاضي حکم وکړو چې دا ښځه دې مېړه نه جدا کړي دا د خور وه 9 بچي شي. دې کې به ډېر احتیاط کوئ. عام خلق په دې نه پوهېږي. سړی به راشي جي دې جینۍ له زما ښځې تی ورکړی او چې کوم هلک سره زما زوی سره یې تی راودلی هغه هلک لی نه کوم بل زوی لی کوم. دې خبره پوهېږئ؟ بل زوی لی کوم. نو صاحبه بل زوی له همغه جینۍ وکړي چې د ده ښځې وله تی ورکړي نو دا یې خپله خور کړې ده عمر له یې بیړي ته. دې دپاره قانون از جانب شیرده همه خواهش شود و از جانب شیرخوار زوجان فروغ. کومه جینۍ چې د کومې ښځې تی وروي د هغه ښځې په ټولو زامنو دا جینۍ حرام. کوم هلک چې د کومې ښځې تی وروي د هغه ښځې ټولې لوڼې په دې هلک حرامي. دې کې به ډېر احتیاط. دا مسله ګوره هر ملا نه د تپوس دم نه چېرته سورګرې یا به شاګولي. پیرانه یو فتوا راغلې وه قاضي صاحب پې لیکلي و چې دغه څه ورته وایي دا جینۍ زه ځکه پې حکم کومه چې هغه هلک لی نه ده کړې چې کوم یې سره دې تاره تی راودلی دی د هغه بل رور لی کړې خپله خور یې ورته نکاح کړې. سړي ویر وکړو ما ته چې اوس خو بچی هم شوی مال ورشه قاضي سره چې هر څه کوې کوی مسله دا ده چې رور له دې خور په نکاح کړې. نو دې وجې نه هر ملا نه دا قسمه باریکات تپوس کولو جرأت نه کوي ځکه چې مونږ ته خو پته نه لګي. مونږ دا خیال کړی چې جومات کې امام یې جوړ دی به په هر څه پوهېږي. نه دغه امامانو غریبانو که څه زده کړي مو ستاسو د برکته تې هېر که څه زده کړي وو که نه هم ستاسو مهربانۍ ورسره داسې وي چې هغې تې هېر شو. خو راشئ مونځو کې یو کیړی والی او ټپ نارې کې یو بار ځئ. دا تپوس هم ترې ونه کړو چې قرآن څه ته وایي، حدیث څه ته وایي، مذهب څه ته وایي، ایمان څه ته وایي، اسلام څه ته وایي، دین څه ته وایي. دا تپوس چا تاسو به نه لیدلی چې د امام نه تپوس کړی. بس امام د دوی نه مخکې په منډه او هغوی د هغې نه مخکې په منډه د دغه کابلی ملا و زما د هلکوالي زمانه کې چېرته د اجړا جنازه یې کړې وه. مولیانو راټینګو چې تا د اجړا جنازه وکړه هغه ویل تاسو کښېنئ چې زه م پوه کړم. ما جنازه نه ده کړې
زه چې ورته ودرېدم نو ما دا وی چې یو من بوس او پاروا د دې دوس الله اکبر او سلام مې وګرځول. مې جنازه کم ځای کړې په دغه خبرې مليانو نه ځان خلاص. تاسو خیال راغی امړه کې خیال کوي چې بلا توره په اچو خو مونږ ورته وکړو ته تخته نو کسیز د کړي می ا د دې قوم د لاسته نه هیر ځکه چې کوم دکان نه سودا نه خرڅيږي داغه مال څخاشي خراب شي زایش. دغه سید مولام یو دکان دی دا مصلا او دغه علم چې ته په کلونو ته دانه سودا نه کې او نه ته تپوس کې نو هغه چا څو ورغلي هم تیر. لکه ما یو نکاح کې یو مولا نکاح تړلو خطبه چې ویله څه وخت کې تناکحوا وتوالدوا ولو كان بالسقط هغه د سقط په ځای قسط تناکحوا وتوالدوا ولو كان بالقسط. خیر نکاح چې دغه شو ما دا سیغله غونې تپوس ته وکړي مولانا صاحب دا لفظ سقط قسط نه دی چې سوچ وکړو ما ته ولو دا ستا خبره ټیک ځکه چې سقط یو شي ته وي او قسط بل شي ته. ما ته وی زه 50 کاله وشو چې دیوبند نه فارغ شوی او دې کلی کې مې پلار امام او د پلار په ځای امام په 50 کاله کې د بسم الله ترجمه را نه چاته پوس نه ده او چې سمې ویلي هغه ټول را نه هیر. نو قسط او سقط خو لوی انداز څه کوي چې ملابله بلا پکې نه ویلې چا چې معنا ارسیر دي. نو دې قوم د مهربانو نه هغه ارڅ تیر شي. تاسو ګورئ نه دا تبلیغ والا چرته کوم جماعت تلار شي ورونو کې نه د دین څو خبرې کیږي د خلکو ته ګوره بس تختی که کینه کنه سټه دی وزن والته دي څخره بار تړلی کینه کنه اور جماعت ته تبلیغی نصاب یو سی ار جماعت او یو ټیم مازیګری ماخامی ماسخوتنی اردو پوی قابل سره یا امام دا ورته وای چې دو درې حدیثه مونږ ته مانځنه پسوه. شکر نو باسي چې په دې زمانہ کې ابل شپه دلته د کوټي د یونیورسيټي الکان په تبلیغي جماعت کې راغلي سلويخ کوله الکان زلمی الکان زمون جماعت ته د امریکای د انجینرینګ کالج الکان راغلي عربي او انګريزي ویلا د امریکای د انجینرینګ کالج زمونږ الکان دلته څه زمونږ الکان به یا مړزان لو به یا بچره چرګان جنگي یا بس پی جنگي تاسو خیال راکړئ که کار دی نو د دین دی او که کار دی نو ګوره دغه دی نور ټول مونږ د خدای په قهر اخته یو. دې ته سوچ کوه که تاسو وایئ پلانې مولا یا پیر چې د تبلیغ خلافي هغې کې لویه وجه درته ووایم لویه وجه دا ده چې هغوی دعا تبلیغ په پیسو کوي دوی دعاګانې تبلیغ بے پیسو کوي نو دا هغوی دکانداري پې خرابېږي. ما په خبرو پوهېږئ دکانداري خرابېږي ایله دی چې لاس ورکړی نه داسې موټی نو دوا والله که درته وکړي دوی له هېڅ مه ورکوه روټۍ خپله خوري بستره خپله ګرځوي او دعاګانې به تا لوی فرق پکې ده. دین د پیسو شی نه دی دعا د پیسو شی نه دی. د دین ابتدا د قجورو د پوزینا پیغمبر مفت کړی و او باقی به هم دین الا پاتې کیږي چې د قوم ته مفت بیان کړي. دی وجنه دا ټوله ګناه زمون په ملک د ملک د قانون ده. که د ملک قانون ټیک شو یو شو سخت او جابر تو ګوره چې بیا څوک سپېږمې راکاږي نو ملک ګناه د قانون ده. 40 کاله کې د پاکستان حکمران طبقه د پیرنګي قانون نه دی رسخت کړی لا د پاکستان پیرنګي لاړو پر کټي پاتې دي پیرنګي لاړو قانون 14 سنه عمره پاتې 19-20 فرق. دا زمونږ صدر صاحب اوس چې برای نام شریعت بینچونه وغیره جوړ کړي دي هسې مچان بنګۍ را بنګۍ
د مليانو په کې خدای اورېدلې ده خامخا هائی کورټ ججانې لګولي دي پیسې میسې ورته ملاویږي نور فیصلې نشته فیصلې ټولې د ملک د پیرنګي په قانون مجسټریټ د پیرنګي قانوندان جج د پیرنګي قانوندان هائی کورټ د پیرنګي قانوندان سپریم کورټ د پیرنګي قانون تمام نظام د ملک چې دی تر اوسه پورې د پیرنګي 302 کیسونه زنا او د غلا کیسونه چې څوک په شرعي نظام ته نه راغلي تر هغې پورې والله که د دې ملک اصلاح وکړي او دا ملک ټیک نشي خبره دا وه چې آدم علیه السلام د غنم چې قسم وخوړو شیطان ورته نو د خیال وکړ چې قسم خو څوک په دروغه نه راځئ چې دا دانه وخورو چې پکې عمر له دې جنت کې پاتې شو نیمه دانه آدم علیه السلام وخوړه او نیمه دانه بیبي حوا وخوړه آثار د جنت بدل شو او دوی ته حکم وشو چې جنت نه بار شي دې مقام باندې یو سوال دی او د هغې بیا جواب واورئ سوال پې دا دی چې آدم علیه السلام که دا د جنت دانه نه وی خوړلې نو ټول عمر به په جنت کې او مونږ به په جنت کې وی نو په دې غضب به نه وی اخته په دې دنیا کې دا څه په پریشانو کې بېغمه ځای کې به مونږ هم پیدا وی دا سوال په کراچۍ کې یو سړي ما باندې و ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب واوره مذہبی جوابونه خو ډېر دي کہ یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور اخو جدا خبر ادا لیکن ما خیالو کو چې دته یو داسې خبره وکړه چې د دغې موتوړ جوابي او اډو غلی ما ورته ویل چې ستا کور شته وی ډېر ښه کم ځای دی ما ته وی چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا بنگلے میں صوفے ہیں میز ہے کرسی ہے یہ ہے ما ورته چې تا یو ډېر ښه مېلمه راغلی هغه خو به خوراک هم ښه تیاری کړ وی جی بالکل ما دومره اعلی ډینر سیټونه ساتلی دي چې زه تاسو ته وښیم حیران بشي اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں ذرا زه ډېر هم یو خوار ځای کې اړه خو مې وشو خو زما یو خبره تاسو ته وکړم د نن بادشاہي طبقتا نه خوشحالېږئ چې سبا بیا فقیرې دا یو نصیحت مې اورئ وختي طور مونږ ټول مړه کېږو مونږ ته نه ګورې څه په لوی عذاب اخته یو خو چې سبا بیا بوریا نشینې نو د نن تخت ته به نه خوشحالېږي چې سبا بیا خوټ کېدلو ټیپرو ته کېنې نو د نن چرک ته به نه خوشحالېږي دا یو مزاج جوړ ماړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټې له زه د دغه بنګلې ته لاړ شم نو څه خوند به وکړي چې سبا بیا هم دا سند زمیندار هوټل کې به زه ډېری یم دې ته به بیا راځم ما هلته پرېږده خبره واوره مېلمه دې راغلی دی او ډېر لوی مېلمه دې راغلی او ډېر اعلی قسم خوراکونه دې ورته تیار کړي وی جي مېلمه ته خو مجبورن سړی داسې کوي مالدا مې بله واوره یو نصیحت هم درته کوم باس خو کوو سره خو نصیحت مې دا واوره چې کوم سړی ته یې خوښ یې او تاله راشي او دی درنه په دې خفه شو چې یا یې د چایو ست ونه کړو یا را باندې روټۍ ونه خوړه یا ښه ځای کې کېننولم نو دا سړی ستا عاشق نه و دا خوراک مراک پسې راغلی و آینده دا د دوستۍ قابل نه دی ولا طلاق ورکړه ځکه چې ته مال راغلی که نو بس زه به ستا زما کتل به ستا چای مي او ستا روټۍ به مي او ستا بستره به مي او ستا هر څه او چې هر کله ته په خوراک خفه شوې نو روټي خلاصه چې بیا په دې طرف نه نن زمونږ د زمانې تعلقات ټول په دې بنا دي زما یو اشنا و د دې خوا کلو ما ته یاره راشه 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 ما زه نشم وی یو زورور چرګ مې ساتلی دی مال خدر به شمه خو چاته به وی نه چې دی راغلی دی او بس روټۍ موټۍ به وخورو بیا به راځو ویل نو بیا در باندې څه کوم
نه چې روټۍ وخورې چې لږ څه خو هم وی زما خو څه نامه موشي مال خدن زه لباسي اشنایي نه کوم چې بیا دې په دې طرف ونه ګورم ویل ولې نو دې کې څه دي مال دې کې دا دي چې بیا دې دا مخ ونه ګورم نو نن زمونږ زمانه ټوله داسې عملنې روی یارانې زمانہ یارانې زمانہ مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد وای د دې زمانه یاران داسې دي لکه د انارو باغ ته چې ورننه وځي تک سر سر ګلونه یې پکې ډېر ښایسته په ټول باغ کې چې وګرځې نو بوی به تې در نشي رنګ یې څومره ښایسته وي یارانې زمانه مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد بوی به تې در نشي نو د دوی رنګ ډېر ښایسته دی دا لواڼی غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خاص نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او اشنا ډېر لوی انتظامات دي په دې کې ناګانه روټۍ ته کېناستی او خوری لګیایي او تاله پکې غول دراله ته به کم خوازې وی زه به پاخانې ته ځم مال دا ولې هغه قالینونه صوفه سیټونه اعلی ډنر سیټ کې روټیانې پرتې دي ډونګې دي او چمچې دي او قاشوغې دي او کړنګ کړنګ دی او ناګانه صاحب تا په نیمه کې ټټۍ ته منډه کړه دا مناسب دی چې دا دومره ښځې پرېږدي او ټټۍ ته منډه وي نو ما ته وایي ته کمال کې زه هغه ځای کې ټینګېدی شم مجبوران په ټټۍ ته ځم ځکه چې هغه ځای خو د غولو کولو نه دی خبره واوره آدم علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطي نه ده کړې د هغه په ملا کې تر قیامته پورې چې څومره دنیا به پیدا کېږي د دې ټول اولاد روحونه پراته الله آدم پیدا کړی دې دپاره و چې ته به په ځمکې د پاسه او بني آدم به پیدا کړو فی الارض خلیفه خدای ویلي که نه فی الجنت خلیفه خو یې نه ویلي اوس قدرت جنت ته دی بوتلو نو بانه والا جوړی د جنت نه د رایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړی و چې هغه سټارټ شي نو د هغه په ملا کې روحونه پراته و د ابوجهل هم پکې و نو په جنت کې به ابوجهل هم پیدا کېدی ویل نه مال عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دی به هم په جنت کې پیدا کېدی ویل نه مال ستا غوندې خبیث روح هم پکې و ته به هم په جنت کې پیدا کېدی نو دې لی را بهر کړو چې دا خبیث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خو ډېر دي خو دا خبیث چې پکې دي دا بار وغورځوه هغې نه پس ته بیا واپس جنت ته راشي نو مال دا رئیس ته دې دپاره و چې دا تاسو پلیت بار وغورځوئ ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کروں گا اب میں سمجھ گیا ہوں میں نہیں اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دیں نما اور طبیعدہ شیروی چھے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانہ ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور داغه نظام دی او داغه جوړه کړې دنیا دا قسمه قسم تصرفات پکې کوي مجال د چا څه دی چې څوک دا وایي خدای ته چې دا د کار دی ولې تاسو دا مج لکه مولانا تانوی لیکلي وي یو سړي زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بتخانه یې ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی یې مړ کړو یو بل بے وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه دا یو خدای پاتې دی که دا یم رانه مړ کړو زه به بې خدایه پاتې شم نو ورمنډه کړې ده هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دي ده ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی مخکې دی ورپسې په یو کلي ته ننوت د کلي خلق راووته ورته یې وي چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته اخلاص کړې
ورته وی جدا زه خدای نیم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کو دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو دا اوس عقل یا لکه عربو کې خدای پاک ډېرې ورځې شوې وي خیرن شوی نو بیا ورویستو بارې ولمبولو نور ته یې کېښو چې وچ شي نو بیا به یې دننه کوټه کې کښېږدي دی ورته ناست دی هغه وچېږي او یو دوه ګیدړان راغله او خپې اوچتې کړې او په بوتې متیاز یې راپرېښود چې متیاز یې راپرېښود ده ورته کته چې کته یې ورته نو دا هغه وخت کې دا شعر ووی چې عرب یبول ثعلبان برأسه عرب یبول ثعلبان برأسه آیا داسې شی هم خدای کېدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي دې ته هم خدای ویلی شي نو دا خلق د دې قماش خلقو د جاهلیت په زمانه کې او چې څه وخت کې بیا اسلام پکې راغی توحید او رسالت پکې راغی نو بیا به څه اشعار بیا به د ابو هریره غوندي ابو هریره د 10 ورځو نهارو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کڅوړه ورکړه وی واله دا خدای بنده وګه ګرځي چاته ویم نه چې وګه ما او ګرځي موګه دا والا چې کله وګه شدي کڅوړه کې لاس منډه او تازه کجوري بروزي هغه خورا اورې یو کجمه بس دا ابو هریره کارو شو استاد بداوي چې به موسمه به څنګه کجوري په کراوتینو پاکستان درته وخود چې به موسمه میویم دا اوس دغه کول سټوریجونه چې دي تاسو وګورئ په کیاره بلا پرتای پوړي کې د جمی شی او جمی کې په خوا ما یو شعر وی چې بای مې لیوانای شو په تور جمی باټینګن غواړي نو یو سړی ماته وی چې دا ټکه اوس مکوا تور جمی کې باټینګن تاسو خیال راغی دي نو عرض دا و چې کله انسان د لاس جوړ کړي کول سټوریج یو کال د پاره یو شی محفوظ ساتلی شي نو د پیغمبر د لاس کڅوړه هغه بے موسمه کجوري نشي راویستی دا څه خبره نه ده ابو هریره چټه جاری شو اوس درته ښیم اوس زمونږ دې زمانه یو وظیفه ده کې 12 ورځې چیله وباسه او ستا د کور څومره خرچ چې دی چې سهار را پاسې ستا بالښت لاندې به پروت تاسو خیال راغلی دا د اورېدو خبرې نه دي درته د لیدو خبرې 12 ورځې محنت کول غواړي او هغې نه بعد ستا د کور چې 50 روپۍ ورځي او که 100 روپۍ ورځي او چې سهار را پاسې بالښت لاندې به دې لوډ کړو بهر تقدیر ما سره دا وظیفه نشته ځینه چې اوس ما پسې مانځه نه پس را دغه شي چې نو عرض دا و چې ابو هریره هغه کڅوړه ورسره وه بس د پیغمبر عاشق او کار به بل نو سیوا د دې نه چې به داسې لرې به ناست و ده ته به یې کتل او یا به خبرې شروع شي نو نږدې به راغی او خبرې به یې اورېدې په تمام ذخیره حدیث کې د ابو هریره نه لوی راوي بل نشته په تمام ذخیره او د ابو هریره نه لوی عاشق او لوی لیونی بل نه یو سړی چې 10 ورځې نهر یو ستا د مخ ته ګوري او پې موړي نو داسې دا اوس عقلمني ده 10 ورځې نهر او صرف د ده په کتو یې تمامه لوږه دفه شي تنده دفه شي مولانا روم وایي عاشق آرا شد مدرس حسن دوست دفترو درسو سبق شاروئے ہو عاشقانو دفتر نوکری ملازمات دکانداری ارڅ چې دي هغه د محبوب حسن تاسو خیال ده هغه به وي چې لبو لالو خطو مشکین بتا رازے ور حسن است بنازم دل بری خود را که حسن شی و د دنیا محبوبان چی داغي حسن بنوټي وي زه په هغه معشوقې ناس کوم چې چاله د دواړو جهانو حسن خدای پاک نو عرض مې دا و چې ابو هریره
پکم ورځ حضرت عثمان شهید شو لویا لګولا وا او دن هغه کڅوړه هغه لګولا کې ورکه شو نو دې په یو ډب کناسته دا شعر وایي چې للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني د خلکو خنن یو غم دی او زما دو غم دي یو غم می هغه کڅوړه ورکېدل دي چې کوم زما محبوب مال را کړی او دویم غم می وقتل الشيخ عثماني دویم غم می بیا د حضرت عثمان قتل بیا به داوي په زمانه جاهلیت کې به هغه څه وي او زمانه د رسالت کې به بیا څه وي لکه حسان بوي ما ان مدحت محمدا بمقالتي ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي سړی خو په اشعارو باندې د بل حسن اوچتای او جوړی په زستا صفت کوم نو زما په صفت کولو به تو اوچتیږي حضرت حسان وی نا ما ان مدحت محمدا بمقالتي په خدای قسم چې زه په خپل اشعارو د پیغمبر مدح نه او نه د شان په اوچتو غرض می څه دی لكن مدحت مقالتي بمحمدي دا خپل اشعار د په صفت اوچتو زما اشعار په اوچت شي چې د صفت کوم زما د اشعارو رتبه په اوچتي بیا به دا وي عرض به دا کولو چې په زمانه جاهلیت کې خو عمرو بن میمون د 20 نه کم نو او دی وی كنت فی الجاهلیه دا واقع ما کړی و د زمانه جاهلیت په زمانه کې نو امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل کتاب کې نقل کولو ما ته وی چې कुछ न कुछ ये बात भी दिमाग को अपील करती है मारते लिए अपील की बात नहीं है ये हदीस की बात दा हदीस चिचावे दा वक्त के अबू बकर उमर उस्मान मु और अबू जहल मु दे 1000 वाट बलब बलेद अबू बकर उस्मान पतंगानू په شمع ځان قربان کو ابو جهل پستر ګړوندو رڼا و نظر نه لګي تاسو خیال راغی لکه چې د پیغمبر دنیا ته راتلل داسیو لکه یکدم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي نو چې یکدم تیار کې رڼا راشي د حیواناتو کې وګورئ حیواناتو کې بعض حیوانات داسې دي چې رڼا وګوري نظر نه لګي لکه خاپیرک د شپې چې ګرځي د رڼا وګوري بیا چرته دیوال پورې اون خلی نظر نه لګي او پتنګ وګوره چې رڼا وګوري ترغه تنزي چې ترسو پورې ځان په قربان کړي شیخ سادی وای کنه چې ای مرغ سحر عشق ز پروانه بی آموز کان سوخت را جان شد و آواز نه د سحر چرګا عشق د پتنګ نزدا کا او معشوقه ځان قربان شي او आवाज یې څوک نه ستیش شملان دے یا لائٹ لان دے سارو گورے ډېری ډېری پتنګان پراتی आवाज چانی هم د زیاولک صبرونه نه چې ټول لس کاله وشو چې وای 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 نه وزر وسوځېدو نه لاس وسوځېدو نه شیروانی وسوځېدا اس بلاو نه والو د اسلام عاشق دی او صاحب داسې په مین دی چې راشه قسمت خدای چې په بیت الله کې ست دعا کړې ده سه کراچی سوزی لگیا دے سندھ سوزی لگیا دے په ملک اور لګېدلې ده کراچی کې چې کوم حال وشو سبق دې زده کی د کراچی حکومت نو یو طرف ته د ملک حالت وګورئ
او د بیروزګارۍ حال وګورئ او بل طرف ته صاحب دې هاده چې لوټ جوړ دی داسې لوټ جوړ دی چې پناه چاته روټۍ نه ملاوي چاته د سر د سوري ځای نه ملاویږي او څوک چې به بله شپه زمونږ دا ټرانسفارمر سوځېدلی د بازار والا نو یو ماښام سوځېدلی دی بېګا به یې چېرته نیمه شپه کې جوړ کړی مال که دا ټرانسفارمر د وزیرانو سوځېدلی وی یا د ګورنمنټ هاوس سوځېدلی بیا به تاسو څه چل هلته به م دا ویلی چې جي بل ګورو لګیا یو او ګرځو ورپسې او که خیر یې دا دی را روان دی او سړي لګیا دي او پلان دا به ویلی خو دا مونږ درته سړي زامن نه ښکاري تا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلي دي جنګنیټرې اټومیټک لویه بجلی فیل شي اټومیټک جنګنیټر چالو شي صاحب خبر هم نه چې ګینې بجلی فیل شوی هغه د بادشاه ښځې دي صاحبه بادشاه ښځو ته چا وویل خلک د لوږې مړه شو ویل دا دوکانونه لږ ډک دي د دې وریجو او غوړو نه دا دي خوري که نه هغې ته دا پته نه وه چې ګینې دوکان کې په پیسو وریجې ملاوي که د بادشاه ښځه وه څه خبره بادشاه ښځې ته دا پته لګي چې په پیسو هم څه شی ملاوي اوس خو د بادشاه ښځه څه کې خدای په راستۍ کې زمونږ ښځو ته هم پته لګي چې په پیسو څه شی ملاویږي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي خو د دې خلکو ښځو ته هم پته نشته چې په پیسو هم څه شی ملاویږي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلي پې پوهېږي نه کابل نه یو سړی تلی و هندوستان د یو حلوایي دوکان ته ورغی د حلوا کړهی ډک پروت نو دې سړي وویل چې دا سړی ډوډ لوند دی دا دوکاندار دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه ورته ناست دی نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی یې راغوستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېږدو دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به یې مونږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهلی او پولیس ته یې ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلید کو لاس یې ور پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخ یې وله تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلی چطور وطن بود هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډېر ښه ملک نو برای چی وی خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي ځکه دې بیوقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت سواری به خر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشې بینډ باجي به غږیږي دا هر سال ته مفت هندوستان داسې ښه ملک دی اوس کله غوندې عقل لرئ ما دې خبرې ته وګورئ چې حلوا یې وخوړه دا څه چې ورته ملو سزا وه لیکن دې بې وقوف ته نه عیش جوړ په دې حکومت سره چې څه کېږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل دا د دوی پوزه پرې کېدل دي بېله خبره ده چې دوی پې شرم که دوی کې د حضرت عمر ایمان وی او هغه به وی چې د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو هم به هم الله تپوس زمانه کوي چې ستا په دور حکومت کې یو سپی د تندې ولې مړ مهاجر دلته آباد دي پکار دا هر حکومت ته ما خو درته 40 کاله کې ما د سړیتوب حکومت نه دی لیدلی بلکل او نه به راته څوک ثابت او نه مې آینده چرته خوب ګور خوب هم نه ګور په 40 کاله چې د دې ملک نظام به ټیک شي مهاجر دي دلته کابلیان دي بهاریان دي هندوستانیان دي ټول لا اله الا الله محمد رسول الله مدینه ته چې د مکې مهاجر لاړ
نو پیغمبر امیرو د مدینه خلق انصار او د مکه خلق مهاجرین. نو پیغمبر دواړه ډلې کېنولې وی چې تاسو د یو ملک یو دوی د بل ملک دي. نو زه ستاسو منځ کې عقد مواخات قائموم. عقد مواخات دا معنا چې زه د انصار او د مهاجرینو منځ کې رورولي جوړوم چې تاسو سبا منځ کې دا فرق نه کوي چرته چې دا مهاجر دی او دا انصاری دی، تاسو به یو ورونه یې ټول. چې پیغمبر دا عقد مواخات قائمولو یو پکې راپاسېدو وی یا رسول الله ما سره به د داسې سړي رورولي جوړی چې ښځه یې نه وی چې ولې؟ وی جي په تشې رورولۍ خبره نه کېږي چې کوم د مکې نه هجرت کړی یو ښځه یې نه زما دوه ښځې دي چې یو ښځه وله ورکړه، زه داسې رورولي ورسره جوړم. او داسې هم نه چې زه یې طلاقه کړم او دله یې ورکړم، نه، دی به کور ته بیایم او دواړه ښځې به ورته ښیم چې د ده کومه خوښه شي او هغه زه طلاقه کړم او دله یې په نکاح ورکړم. حکومتونو ته خو داسې پکاري چې مهاجر د بل ملک راشي نو د هغه ملک خلک کښېني او د دې منځ کې عقد مواخات جوړ کړي، د دې منځ کې یو اصول جوړ کړي، د دې منځ کې یو رابطه او تعلق جوړ کړي. خو دا خو د سر کار دی، نو د غټ سرو کار خو نه دی، دا خو د اهل کار دی، د نه اهلو کار خو نه دی. زما عزیزانو نن ټول ملک کې اور لګېدلی، اور روټۍ چاله خوند نه ورکوي. په کالجونو یونیورسټو کې وګوره سبقونه هلکانو ته خوند نه ورکوي، بد دماغې لګیا یي څه نقشې جوړوي. دکانداري چاله خوند نه ورکوي، روزګار چاله خوند نه ورکوي. اوس ته ماته ووایه چې 200 خلک ژوندي په اور کې واچولی شو، دا چې د چا ښځې او د چا بچي وو، آینده به دغه ځای کې څه حالي، وخت به دوی سره څنګه تېر. بهر تقدیر د پښتو شعر دی، وایي د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه د زما د اشنا مینه. که د خدای کرم وشو خو دې ملک ته به د خیر څه اسباب خدای پاک پیدا کړي، او څو پورې چې د عقل تقاضا ده زما عقل خو کار نه کوي. واخر دعوانا